د عامه روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان امرخیل وایي چې د تېرې شپې د زلزلې له امله تر اوسه د بلخ او سمنګان له ولایتونو څخه تر 100 زیات شهیدان او شاوخوا 540 ټپیان روغتونونو ته لیږدول شوي دي. د امرخیل په وینا د ژغورنې ټیمونه لا هم په سیمه کې بوخت دي او د مرګ ژوبلې شمیر د ډیرېدو په حال کې دی. نوموړي زیاته کړې چې یو شمیر برسېرن ټپیان شخصي روغتونونو ته وړل شوي او د ځینو په سیمه کې درملنه شوې ده. د عامه روغتیا وزارت ټولو نږدې روغتونونو ته د بشپړ چمتووالي امر کړی او ټینګار یې کړی چې د اړتیا پر مهال به له ګاونډیو ولایتونو هم مرسته وشي. د افغانستان پر وخت د شپې په 12 بجې او 58 دقیقو د 4.3 درجې ریختر په کچه زلزلې د افغانستان د پلازمینې په ګډون یو شمیر ولایتونه او په ځانګړې توګه شمالي ولایتونه لړزولي دي. پاکستان، هند، ایران، جاپان او یو شمیر نورو هیوادونو له زلزله ځپلو سره خواخوږي ښودلې او د مرستې ډاډ یې ورکړی دی.